أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ټولو درنو ګډونوالو او د هیواد ادبي بهیر تلار کې ناستو ملګرو او د هیواد ادبي بهیر د میډیا د لارې لیدونکو ته سلامونه مینه درنښت او احترام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول به ښه وئ او روغ به وئ او نننۍ غونډې ته به په خوشحالۍ راغلي یاست. ملګرو لومړی خو ډېره مننه کوم چې ما ته مو وخت راکړلو او د ځوان د بدلون محور په اړه یو لیکچر دی. دا چې وخت هم غوښتل مې چې په دې موضوع کې ښه ژور لاړ شو او هر اړخیز یې وڅېړو، خو وخت به هم کم وي او زمان صاحب ستاسو راتګ نه هم زیاته مننه چې په دومره مشکلاتو کې تاسو دلته راځئ او خپله مینه درنو ته وړاندې کوئ. راځم موضوع ته. د موضوع عنوان دی ځوان د بدلون محور. لومړی یوې لنډې مقدمې ته راځم چې ولې دا موضوع مهمه دی او ځوانانو ته څه ارزښت لري. ځوان د بدلون محور د مختلفو اړخونو له مخې ډېره مهمه او ارزښتمنه دی. ځوانان نه یوازې د خپل راتلونکي لپاره بنسټیز رول لوبوي، بلکې د ملتونو او د ټولنې په بدلونونو کې هم د پام وړ اغیزې لري. دلته ځینې دلایل وړاندې کوم چې ولې دا موضوع مهمه دی او د یوې ټولنې لپاره ځوانان څومره مهم دي. دا چې ځوانان څومره مهم دي، لومړی ځوان د ټولنې د بدلون ځواک لري، یعنی د ټولنې یو ځواک دی. ځوانان د نویو نظریاتو، نویو ټکنالوژیو او نویو لیدلورو سره راځي. دوی په ډېرې چټکۍ سره د ټولنې کلتور بدلونونو کې برخه اخلي. کله چې ځوانان د یوې ټولنې پرمختګ لپاره خپله انرژي، ابتکار او نوې لارې چارې کاروي، نو د بدلونونو په رامنځته کولو کې اغیزناک رول لوبوي. نو د ټولنې د بدلون دپاره ځوانان ځکه مهم دي چې دوی قوي انرژي لري او دوی توان او طاقت لري، دوی د نورو په پرتله زیاته حوصله مند دي. د آینده نسل لپاره ځوان څنګه مهم دی؟ که چیرې ځوانان خپله انرژي او پوهه په مثبتو لارو کې وکاروي، نو د یو ملت راتلونکی ډېر روښانه او پرمختللی کیدی شي. ځوانان د ټولنې د پرمختګ لپاره هغه فرصتونه پیدا کوي چې بله ټولنه دغه فرصتونه نه لري. کومه ټولنه چې ځوانان یې په علم، په هنر، په ګاڼه سمبال وي. راځم اجتماعي او سیاسي بدلونونو کې د ځوانانو رول. ځوانان نه یوازې په اقتصادي، فرهنګي برخو کې بدلون رامنځته کوي، بلکې د سیاسي بدلونونو په برخه کې هم ډېره هڅه کوي. تاریخ ښایي چې ځوانان په پراخه احتجاجونو کې، اصلاحاتو او ټولنیزو حرکتونو کې ښکیل شوي دي. د هغوی کارونه د ځینو ټولنو کې مهم سیاسي بدلونونه او اصلاحات راوړي دي. نوې ټکنالوژۍ کې د ځوانانو نوښت. د ټکنالوژي په نړۍ کې ځوانان د نوښت او پرمختګ پر مخ یو ځلانده ځواک دی. د انټرنیټ، موبایل، ټکنالوژي او مصنوعي او نورو برخو کې په پرمختللو برخو کې ځوانان ډېر ستر اغیزه لري. د ځوانانو رول د کلتوري بدلونونو په رامنځته کولو کې. ځوانان هم د ټولنې کلتور او ارزښتونو کې بدلون راولي او هم د بدلونونو یا د نورو اپشنونو د هنر په ژبه ځوانان د ټولنې په برخو کې یوه کلتوري تګلاره دوی بدلولی شي. ولسي حقونه او ټولنیز عدالت ته هڅې د ځوانانو. همدا ځوانان دي
چې دوی د دې ولس حقونه ساتي او هم د ټولنې کې عدالت رامنځته کوي. ځوانان د ټولنیز عدالتونو او د ښځو د حقونو، د ځوانانو د حقونو او همداسې د ټولو د حقوقو لپاره ډیر کار کوي. دوی په هڅه کې د ځوانانو د لارو چارو او څرګندونو څخه ګټه اخیستل کیږي ترڅو ټولنې ته برابر او مساوي یو ځواکمن پیغام ورسوي. نو دلته مونږ ویلی شو چې په هره ټولنه کې ځوانان د پرمختګ او بدلون محور ځواک ګڼل کیږي. د نړۍ په هر ګوټ کې ځوانان د نویو افکارو، نوښتونو او پرمختللو ټکنالوژۍ سره راڅرګندېږي. دوی د هرې ټولنې د هر ډول ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونه رهبري کوي. د خپلې انرژۍ د خلاقیت سره د خپلو ټولنو د راتلونکي جوړښت په جوړولو کې اغیزمن رول لري. دلته ځوانانو یو شي ته توجه کوو چې د ځوانانو په لاس کې د پرمختګ بشمیره دروازې. مونږ مخکې په دې باندې خبرې وکړلې چې ځوانان د ټولنې یو ځواک دی، که هغه په سیاسي لحاظ وي، که هغه په فرهنګي لحاظ وي، که هغه په کلتوري لحاظ وي یا د نورو لړکونو نه. ځوان چې دی د ځواک دی. هغه تسلسل سره مونږ او تاسې دغه موضوع ته رادخلیږو. د ځوانانو په لاس کې د پرمختګ بشمیره دروازې پرانیستل کیږي. هغوی د هغه ټولنو بدلونونو له لارې چې رامنځته کوي ټولنې ته نوي فرصتونه، امکانات وړاندې کوي. د نړۍ په تاریخ کې داسې بشمیره بیلګې شتون لري چې ځوانان د خپلو هڅو کړنو له لارې د خپلې ټولنې د تحول او پرمختګ لپاره ستر ګامونه پورته کړي دي. د همدې لپاره ځوانان یوازې د ملت راتلونکی نه بلکې د ټولنیز فرهنګ بدلون او پرمختګونو کې هم مهمه برخه لوبوي. دوی د خپلو نویو نظریاتو، ابتکاراتو او اصلاحاتو او سره په سیاسي، اقتصادي او کلتوري ډګرونو کې خپل رول لري. نن په دې موضوع کې به د ځوانانو پر اهمیت او پر بدلونونو او د دوی رول په پرمختګ کې یو څه وڅېړو چې څنګه ځوانان د ټولنې د پرمختګ لپاره محور دی او څنګه د ټولنې لپاره یو ځوان ولې یو ځواک ګڼل کیږي. د هرې ټولنې هر بدلون او هر انقلاب او هر پرمختګ تر شا یوه پیاوړې قوه ده. تاسو چې په دغه تاریخ کې هر بدلون چې ګوري، که هغه سیاسي وي، که هغه اقتصادي وي، که هغه ټولنیز وي، که هغه علمي وي، د دې ترمن تر شا یو قوي ځواک دی. دغه ځواک څوک دی؟ دغه ځواک هم د مونږ او تاسو یو ځوانانو، هم د مونږ او تاسو یو چې مثبت بدلونونه رامنځته کوو، که هغه په سیاسي لحاظ وي، که هغه په فرهنګي لحاظ وي، که هغه په اقتصادي لحاظ وي، که په هره برخه کې وي، مونږ او تاسې دغه بدلونونه رامنځته کړي شو. ځکه چې د نورو په پرتله یا د نورو مشرانو په پرتله باندې مونږ او تاسې انرژي زیات دی، قوت زیات دی، نو ځکه مونږ او تاسې د یوې ټولنې ځواک ګڼل کیږو او د بدلون یوه قوه یو. نو په دې باندې به لږ دلته تم شو. هغه ځوانان چې یوازې د عمر په پړاو نه دي بلکې د انرژي، امید، فکر، ارادې او د هدف هغه مرحله ده چې کولی شي چې ټولنیز، اقتصادي او سیاسي جوړښتونه بدل کړي. ځوانان هغه څوک دي چې له ویرې نه ډارېږي، له تیرو نه زده کړې کوي او د راتلونکي لپاره نوې لارې لټوي. ځوان د دودونو د ماتېدو او د نوي فکر د پلي کېدو بنسټ ایښودونکي دي. ملګرو، ځوان نه ډارېدونکی دی. دا په دې معنا چې دوی کې قوي انرژي شته، هر کار دوی کولی شي چې د خپلې انرژۍ په اساس باندې دوی پر مخ لاړ شي. ژوند کې به ستونزې، مشکلات دا طبیعي دي او دا رامنځته کیږي. خو دلته خبره دلته څه شی دی چې موږ او تاسې کله کله داسې ستونزو سره مخامخ کیږو
ناهیلي شو یو کار څخه خو موږ او تاسې به ناهیلي کیږو نه د هره ستونزه چې موږ او تاسې ته رامنځته شي موږ او تاسې به د دې ستونزې نه د ژوند یو نوی پیل جوړوو دې ته یو مبارز ځوان هم ویلی کېږي که چېرته موږ او تاسې یوې ستونزې سره مخامخ شو ناهیلي شو دا بیا موږ چې شولو موږ او تاسې مات شولو بیا موږ او تاسو پر مخ باندې د پرمختګ دروازې وتړل شوې نو ښه دا دی چې هر ځوان چې په ژوند کې د هرې ستونزې سره مخامخ کېږي باید هغه مات نشي هغه باید نور هم وهڅېږي دی ووایي چې ما دپاره دغه ماتېدنه یو نوې درس شولو یو نوې زده کړه شوله نو په داسې نړۍ کې چې د بدلون چټکتیا ورځ تر بلې زیاتیږي د ځوانانو رول په دې کې همیشه مهم دی او تر هر څه نه اول دی د هر بدلون چې موږ او تاسې ګورو په نړۍ کې چې رامنځته شوی د دې تر شا که یو مشر وي خو تر شا یې لښکر ځوانان دي نو ځکه دغه د ټولنې دپاره ځوان شی دی یو ځواک دی یوه قوي قوه ده نو دلته راځم په دې موضوع کې به هڅه وکړو چې د ځوانانو په ارزښت باندې او په رول باندې او په فرصتونو باندې یا د ځوانان څنګه یو ځوان کولی شي چې دا بدلون محور شي په دې باندې به هم لږ تم شو نو دا بدلون یوازې د ځان لپاره نه بلکې د خپلې د ټولنې دپاره حتی د نړۍ لپاره مثبت بدلون وي چې یو ځوان څنګه خپل یو ځواکمن ځان ثابتولی شي دغه ځوان یوازې د خپل ځان دپاره نه دی بلکې د ټولنې دپاره بلکې د نړۍ دپاره دوی چې دی یو ځواکمن دی د ما دپاره پرون چې احسان صاحب راته ټلیفون وکړلو چې په دې موضوع باندې به یو لیکچر برابر کړو نو دا موضوع د ما دپاره یو څه دلچسپه وه د دې دپاره دلچسپه وه چې زموږ او تاسې په ټولنه کې ځوانانو ته واقعیت سره کار نه کیږي او توجه ورته نشته دی په هغه کچه چې څومره اړتیا ده نو ما وایي چې دې موضوع دپاره به شاید زمونږ ځوانان هم یو د دې هېواده د بهیر د میډیا د لارې یو څه نه یو څه به ترلاسه کړي یو مثبت نو زما هدف دا دی چې ځوانانو ته د بدلون مخکې کړم زما دپاره هدف دا دی چې ځوانانو ته د بدلون لارې او پرمختګ اړینې لارښوونې وړاندې کړم دوی په ژوند کې یو څه باید مثبت تاثیرات کولی شي ملګرو دې ته به هم راشو چې دغه ځوان څوک دی ځواني هغه مرحله ده چې بلوغ څخه تر ځوانۍ پورې رسیږي چې پکې فزیکي ذهني او عاطفي ودې یو ځانګړې دوره ده دغه ځواني ځوان د هغې ټولنې د حرکت بدلون او نوښت لپاره حیاتي او بنسټیز سرچینه هم ګڼل کیږي چې په دې مرحله کې انسان د خپلو راتلونکو اهدافو لپاره بنسټیزې پریکړې کوي په تعلیم پانګونه کوي او د ټولنې په جوړښت کې خپل مثبت رول لوبوي یعنې دلته مونږ ووایو چې ځوان څوک دی ځواني هغه مرحله ده چې د ماشومتوب نه ورسیږي سړی بلوغ ته ورسیږي په دغه وخت کې د خپل ځان باندې فکر کوي چې زه څه وکړم لکه د نن چې ملګرو مونږ او تاسې دلته کوم چې ناست یو اکثریت ځوانان یو اکثریت دې مرحلې ته رسیږو چې مونږ او تاسې خپل راتلونکی ټاکو خپل راتلونکی په همدې وخت کې ټاکل کېږي که مونږ او تاسې لږ په دې باندې فکر وکړو چې آینده دپاره مونږ مثبتې کړنې ترلاسه کړو مثبت کارونه ترلاسه کړو سر وخت همدغه وخت دی چې مونږ او تاسې خپل راتلونکی او مونږ او تاسې خپل هدف یا خپله تګلاره ځان ته وټاکو که چېرته مونږ او تاسې په دې وخت کې هغه بنسټیزې پرېکړې ځان دپاره ونه کړو مونږ او تاسې بې هدفه پاتې کېږو نو زمونږ او ستاسې وخت همدا دی چې ځان دپاره یو مثبت هدف وټاکو
هغه هدف د تعلیم نه شروع کیږي تعلیم وکړو لوړې زده کړې وکړو تر څو هغه خپل هدف ته د تعلیم د لارې ور داخل شو اسلام کې د ځوانانو لپاره ډیر زیات بیان شوی دی او په حدیثو کې د قرآن او حدیثو په رڼا کې د ځوانانو کردار او رول نه یوازې په دینی ارزښتونو کې بیان شوی بلکې په ټولنیزو او سیاسي بدلونونو کې هم مهمه برخه لیدل کیږي تاسو به د قرآن عظیم الشان هغه د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه کیسې تاسو لوستلی وي او ترجمه به تاسو په خپل مسجدونو کې کړي وي چې دوی د سره کوم ځوانان ورسره وو څنګه د اسلام دپاره مبارزه وکړله څنګه ټولنې دپاره مبارزه وکړله څنګه دغه د ټولنه د جهالت له تورو شپو نه راوباسله دغه څوک د یو ځوانان وو چې نړۍ ته یې رڼا راوړله هغه د اسلام رڼا وه هغه د قرآن رڼا وه نو دغه مبارزه هم ځوانانو کړې ده د بدلون پیل چې مونږ او تاسو وایو چې ځوان د بدلون محور ده نو دا محور او دغه بدلون د کوم ځای نه شروع کیږي دا بدلون د خپل ځان نه شروع کیږي اول باید مونږ یو ځوان شی وکړو اول باید ځان وپېژني ځکه مونږ او تاسو به وایو چې اول ځان دی بیا جهان دی اول وایو چې اول ځان وپېژنه بیا خدای وپېژنه ځکه چې ته خپل ځان ونه پېژنې نو ته نه جهان پېژندلی شي نه هغه څوک پېژندلی شي چې تی پیدا کړی نو د ځوان د بدلون او پرمختګ لومړی تر ټولو ستره او بنسټیزه مرحله د ځان پېژندنه ده ځوان باید په خپل ځان پوه شي خپل قوتونه کمزورۍ درک کړي چې زه کوم قوت لرم او کومې کمزورۍ لرم کله چې دغه دوه په دې دوه باندې فکر وکړي نو ځوان په خپله بدلیږي قوت باندې فکر وکړي او هغه کمزوریو باندې فکر وکړي خپل نوښتونو باندې فکر وکړي او کمزوریو باندې فکر وکړي دلته انسان ته یا دلته ځوان ته لاره پیدا کیږي چې زه کومه لاره ونیسم زما دپاره مثبته لاره کومه ده منفي لاره کومه ده په ما کې مثبت اړخونه کوم دي او منفي اړخونه کوم دي همدا اوس تاسو فکر وکړئ ستاسو په خپل وجود کې یا په خپل فکر کې ځواک څه شی ده څومره تعلیم لري څومره پوهه لري او دغه نیمګړتیا در کې کومه ده کومې ستونزې تا کې دي چې د تا دپاره خنډ دي نو دغه فکر که تاسو همدوس همدغه مرحله وکړئ نو زه پوهیږم انشاءالله چې تاسو یو مثبت بدلون طرف ته تللی شئ که ستاسو دغه ناسته ولاړه داسې چا سره وي چې هغه هیڅ مثبت یا انرژي تاسو نشئ ترنه اخیستلی یو ځای کې ما زماني صاحب ولوستل وایي دغه ملګری چې دی احسان من صاحب دا په ژوند کې یا په خپله د انسان دپاره ډېر مثبت او منفي تعمیدلی شي ځکه ښه ملګری تا سره نږدې ملګری تا سره همیشه وي که هغه ښه وي او که بد وي ښه ملګری تا ته مثبته لاره درښیي او ناپوهه ملګری تا ته منفي لاره درښیي یا هیڅ ته تر زده کولی نشي نو دغه ناسته ولاړ هم د ځوان دپاره ډېره مهمه ده کوشش به په دې باندې دا هر ملګری به دا وکړي چې ځان دپاره داسې یو څوک کس غوره کړي داسې یو ملګری ځان دپاره غوره کړي چې د هغه په فکر باندې مثبت تاثیر وکړي هغه یوې مثبتې لارې ته وهڅوي نو ځان پېژندنه د ځوان د شخصیت جوړونې یا د شخصیت د جوړښت کې فکري هڅه او د ژوند د غوره کولو دپاره یوه مهمه برخه ده دلته یو برخې ته راځو ځوان چې له ځان څخه دا پوښتنې وکړي چې زه څوک یم
او کومې وړتیاوې او استعدادونه لرم، کوم کارونه مې خوښ دي او څه شی زما د ذهن او زړه ته خوشحالۍ راوړي او زما د ژوند هدف څه دی. او دغه ټولې یو پوښتنې چې دی د ځان نه وکړي، دی داسې ځان سره ښه ژور فکر وکړي چې ما کې زه څوک یم د چی دپاره پیدا شوی یم او زه باید څه وکړم او ما کې وړتیا استعداد شی دی او زما د ژوند هدف څه دی چې زه ورباندې ځم. موږ او تاسې د علماو نه او د پوهانو نه د نورو استادانو نه دا همیش دپاره اورېدلي دي چې تاسو بې هدفه ژوند مه کوئ. بې هدفه ځوان هغه ډېر پاتې وي، ځکه چې بې هدفه ژوند داسې وي لکه د دې ځای نه ته روان وي یو دښتې کې، هېڅ مسیر دې معلوم نه وي چې ته چېرته روان یې. نو اخر د خپله ځواني دی یا د خپله انرژي دی همداسې بې هدفه هغه کې خاورې شي او بې هدفه ژوند کول یعنی هېڅ معنا نه لري. نو موږ تاسو دپاره تر ټولو مهم څه دی هدف ټاکل دي. کله چې ځوان خپل ځان وپېژني هغه په خپلو کمزوریو کار کولو ته هڅول کیږي. دلته ګوره مخکې هلته خبرې وکړه چې ته باید د هر شي نه وړاندې چې ته غواړې چې پرمختګ وکړې بدلون ځان کې راولي یا محور د بدلون وګرځې، ته باید څه وکړې خپل ځان وپېژنې. کله چې ته ځان دې وپېژندلو ته هغه خپلو کمزورۍ ته متوجه کیږي او د پرمختګ دپاره ته بیا هڅې کوي او خپله انرژي د هغه څه لپاره متمرکزه کوي چې هغه ورته اهمیت ورکوي. د یو اړین برخه دی چې د بدلون پروسه ګرځي. نو ملګرو ځوانانو ته د بدلون اړتیا څه ده؟ ولې موږ او تاسې بدلون غوره کوو یا بدلون خوښوو؟ مثبت بدلون د ژوند نه جلا کېدونکې برخه ده. هره ټولنه، هر نسل او هر نظام د وخت له تېرېدو سره بدلیږي، خو پوښتنه دا ده چې د بدلون څوک راولي. موږ چې ټول دې ته کوشش کوو چې یو څوک دی په ټولنه کې بدلون وکړي او څه اړتیا ده؟ نظام هم ورته اړتیا لري. د ټول یعنی په ژوند کې چې د انسان پیدا شوی دی دا د بدلون دپاره پیدا شوی دی چې بدلون او مثبت پرمختګ وکړي. نو اړتیا ورته څه شی دی؟ دلته راځو بدلون یوازې لار دی چې د وضعیت ته تغییر ورکولی شي او دا بدلون یوازې هغه څوک راولي چې د زړه نه جرأت ولري او د حال نه ناخوښ نه وي او د ښه راتلونکي لپاره هڅې وکړي. د ځانګړتیاو تر ټولو زیاتره په چا کې لیدل کیږي؟ په ځوانانو کې لیدل کیږي چې قوي انرژي هم ولري او هر ځای ته د تګ کولو جرأت او ارادې هم ولري او په ډاډه زړه په جرأتمندانه ډول د خپلو حقوقو څخه او د ټولنې د حقوقو څخه دفاع وکړي. دا څوک کولی شي؟ دا ځوان کولی شي. نو مهمه پوښتنه یوه دا ده چې ولې ځوانان د بدلون لپاره تر ټولو مناسب ځواک دی؟ د دې پوښتنې په جواب پړه داسې به ووایو چې ځوانان ځینې ځانګړتیاوې لري چې دا د بدلون رامنځته کولو کې مهم رول لري. دلته ځینې مثالونه لري چې ځوان فکر لري، دوی پر زړونو دومره کلک نه وي او نوي نظریات زغملی شي. ځوان یو نرم زړه مزاجه وي. ځوان انرژي لري، فزیکي او ذهني ځواک لري چې عمل ته چمتو وي. ځوان هیلې لري، ځوانان د راتلونکي په اړه فکر کوي او غواړي چې یو غوره ژوند ولري. ځوانان جرأت لري، ځوانان له خطرونو نه ویریږي او د نوې لارې پیدا کولو هڅې کوي.
او د ذکر شویو ځانګړتیاو په لیدو سره د نړۍ ډېر لوی بدلونونه د ځوانانو لخوا رامنځته شوي دي. د تکثیلي انقلابونو، ټولنیزو خوځښتونو، د ازادۍ لپاره د جګړو مشري زیاتره ځوانانو کړې ده. زمان صاحب که موږ او تاسې خپل تاریخ ته وګورو استاذه، چې د ازادۍ په برخه کې زموږ او تاسو شاه غزي، امان الله خان او یو ځوان و چې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره یې زیاتې هلې ځلې وکړلې. دی سپین ږیری نه و، دی ځوان و، ځکه ده کې دا انرژي ورکې وه. همداسې که احمدشاه بابا وګورو او همداسې په خپل تاریخ کې یا د نړۍ په تاریخونو کې ځینې نور مشران وګورو، دا ټول څوک و؟ ځوانان و. نو ځوان د یوې ټولنې دپاره یوه قوي او ځواکمنه قوه ده. ټول ځوانان هم داسې نه دي، خو هغه ځوانان چې په ځان باندې کار وکړي. د نننۍ لیکچر هدف هم همدغه ده چې ځوانان باید دې ته آماده شي چې دوی د هغو ځوانانو په شان ځانونه جوړ کړي چې هغوی په نړۍ کې سیاسي اقتصادي بدلونونه راوستي دي. مخکې وویل چې د ځوانۍ مرحله کومه یوه مرحله ده؟ همدغه اوس چې د موږ او تاسې ناست یو، همدغه مرحله ده چې موږ او تاسې خپل ژوند اهداف پکې ټاکو، تعلیم پکې کوو، کسب کې زده کوو، یا نورې لارې ځان ته غوره کوو. نو دا د یو ځوان دپاره یو فرصت ده ځواني. ملګرو، که چیرته یو ملت وغواړي چې راتلونکی یې روښانه شي، نو باید خپلو ځوانانو ته زمینه برابره کړي چې د بدلون رښتینې محوران وګرځي. د ټولنې اصلاح یو پراخه او مهمه موضوع ده. که موږ وغواړو چې یوه قوي او پرمختللې ټولنه ولرو، نو باید خپل ځوانانو ته څه ورکو؟ ارزښت ورکو. هغه ټولنې یا هغه ملتونه ډیر قوي او ډیر پرمختللي دي چې هغوی د ځوانانو ته ارزښت ورکړی دی. هغوی ځوانانو ته په کار کې، په دولت کې ونډه ورکړې ده. د هغو ټولنو څخه ډیر فرق دی چې دوی د ځوانانو ته ارزښت نه ورکوي او ځوانانو ته ونډه نه ورکوي. دوستانو، په اکثرو ټولنو کې دا هم ویل کیږي چې ځوانان د ټولنې ریښې دي. ځوانان د هرې ټولنې د قوت، پرمختګ او د نوښت بنسټ جوړوي. دلته به د ځوانانو په څو مهمو ځانګړتیاو باندې لږ تم شو. پرمختګ او نوښت. ځوانان زیاتره د نویو مفکورو او نوښتونو لپاره چمتو وي. دوی د ټولنې د بدلون لپاره اغیزمن کسان ګڼل کیږي. فعالیت او انرژي. د ځوانانو انرژي او فزیکي قوت د دوی د فعالیتونو او هڅو لپاره یوه لویه سرچینه ده. هغوی ډیر هلې ځلې په بیلو بیلو فعالیتونو کې برخه اخلي. د خوی جوړښت. ځوانان د هویت په جوړولو کې زیاته علاقه لري. په دې مرحله کې دوی د خپل ځان پیژندنې لپاره لټون کوي او دا پیژندنه به د دوی د راتلونکي ژوند په مثبت یا منفي توګه اغیزمن کړي. عاطفي احساسات. ځوانان دغه برخه ډیره لري. د ځوانانو لپاره عاطفي بدلون ډیر مهم دی. دوی ډیر ځلې د کورنیو، ملګرو او ټولنو په اړه حساسیت لري او د دوی په ټولنیز اړیکو کې او فکري پروسو باندې اغیزې کوي. مخکې مو یوه خبره وکړله چې کورنۍ او ملګری دا د دوی د ژوند په برخه کې یو ډیره مهمه او حساسه مرحله ده. کوشش دی وکړي ځوانان چې ځان دپاره ښه ملګري وټاکي او ځان دپاره داسې ملګري وټاکي چې هغه په علم باندې سمبال وي، هغه یو داسې ملګري وي چې هغه منفیګران نه وي بلکې مثبت ذهن ولري. ځینو برخو نه د وخت د کمبود له امله
تیریږو دلته راځو احسان من صاحب د ځوان نسل ستونزې چې دا موضوع د ما په شمول ټولو ته راجع دی په ځینو ټولنو کې د ځوان نسل ستونزې ډېرې ژورې او مختلفې وي له دې ستونزو سره په خپلو شرایطو کې مختلفې مبارزې کوي لکه بې هدفه ژوند کول تعلیم نه کول کمزورې تعلیم کول بیکاري هدف ته ورته نورې ستونزې هم شته چې خو ځوانان باید له دې ستونزو سره باید مبارزه وکړي دلته د ځوانانو د ځوان نسل ستونزې مو یاد کړلې چې د ځوان نسل ستونزې څه شی دي لومړی ستونزه مو مخکې خبر ور باندې وکړه چې یو اول مو په دې باندې بحث وکړو چې ځوان د ټولنې یوه قوه ده بیا هم همدې پسې راغلو چې کوم ځوانان دلته راځو چې د ځوان نسل ستونزې کومې دي دغه موږ چې تاسو چې پاتې یو ستونزه مو کومه یوه ده په خپله ځان کې دغه ستونزه درته یادوم ستونزه مو دا ده چې یو بې هدفه ژوند کوو تعلیم نه کوو یا تعلیم کوو کمزورې تعلیم کوو بیا هغه تعقیبونه یا هم داسې نورې اقتصادي ستونزې یا نورې ستونزې خو تر ټولو غټه ستونزه موږ او تاسو په ځوانانو کې زموږ او تاسو په ټولنه کې دا ده چې بې هدفه ژوند کوو تعلیم ته هېڅ ارزښت نه ورکوو نو ځوانانو دا چې تاسو د ټولنې ځواک یاست نو تاسو تعلیم وکړئ او بې هدفه ژوند مه کوئ یو ځان دپاره یو هدف وټاکئ هدف لاره ده چې تاسو مسیر ته رسوي تاسو خپلو ارزوګانو ته رسوي تاسو د نورو ځوانانو نه یعنې تغییر تاسو درکوي د هغوی ځوانانو د تاسو ځوانانو ترمنځ فرق ایجادوي دا هدف نو بې هدفه ژوند کله چې ځوانان د خپلو اهدافو او راتلونکو په اړه روښانه پلان نه لري نو نوی ژوند یې بې معنا وي او ګډ وډ کیږي دا بې هدفه حالات ځوانان د ناکامۍ او ناامیدۍ احساس کوي بې هدفه ځوانان څه ډول وي هغه یو ناهیلي ژوند تېروي هر وخت چې ورسره کینې بې هدفه ځوان پوښتنه وکړي څه کوي څه کاروبار کوي والله هېڅ هم نه کوم د هیڅ کار نه کوم دا معنا ده چې د خپل ځان نه دی پیژندلی او ځان دپاره یې هدف نه دی ټاکلی هر وخت به دی ناهیلي ناست وي ورته چې اوره څه چارې دي څه کاروبار کوي یا څه شته نشته ګزران څنګه دی بس وایي چې والا ژوند خراب دی ژوند ځکه خراب دی چې دغه خپله د ځوانۍ مرحله دغه خپله د ځوانۍ مرحله یې په صحیح ډول نه دی پیل کړی همدغه وخت دی د ځوانانو دپاره چې ځان دپاره یو بنسټیز اهدفونه وټاکي چې تر څو دوی تر بډتوبه پورې بیا خوشحاله ارامه ژوند ولري نو دا چې بې هدفه ژوند دوی لري دوی دپاره د حل لارې چارې څه شی دي د اهدافو ټاکل ځوانان باید پوه شي چې د ژوند اهداف لري د هغوی لپاره باید داسې هڅونې او ښوونې رامنځته شي چې د خپلو اهدافو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي مشورې او لارښوونې د ځوانانو لپاره باید داسې مشاورین او استادان شتون ولري چې د هغوی سره د ژوند په هدف ټاکلو او خپل ځان په پیژندلو کې مرسته وکړي مهارتونه زده کړي ځوانان باید د خپلو استعدادونو مهارتونو پر پراختیا ته پام وکړي دغه مهارتونه به د ژوند د هدف په ټاکلو کې مرستې وکړي ورسره د ځوانانو ټولنیز مسؤلیت موږ او تاسې هر ځوان یو مسؤلیت لري که هغه د کور په وړاندې وي که هغه د ځان په وړاندې وي او که هغه د ټولنې پر وړاندې وي موږ او تاسې چې وایو چې وطن زمونږ کور دی دا ولې وایو دا ځکه وایو چې د همدې خاورې په لمن کې موږ او تاسې پیدا شوي یو د همدې خاورې په لمن کې موږ او تاسو آب و هوا دا تنفس کوو ځکه مور وایو خپل وطن ته
چې زمونږ او تاسې د همدې لمنې نه د ژوند چارې پر مخ وړو، په همدې لمنې کې مونږ او تاسې ژوند کوو. هغه امکانات چې نور هیوادونه یا نور بل هیواد چې مونږ ته راکوي، داسې یې هغه هیواد نه راکوي لکه څنګه چې خپل مور هیواد راکوي. ځکه مونږ او تاسې وایو چې وطن زمونږ مور دی. نو دلته خبره چی شوله چې دلته یو څه مسؤلیتونه هم د ځوانانو دپاره دي. د خپل وطن نه دفاع کول دي، د خپل وطن ساتنه ده، د خپل وطن دپاره خدمت کول دي، که هغه په تعلیمي ډګر کې وي، که هغه په هر څه رقم ته برخه چې تاسو په فکر کې راځي، د وطن ساتنه او دا زموږ او تاسې مسؤلیت دی. ټولنیز مسؤلیت ځوانان باید د خپلو کړنو په اړه ځان پوه کړي او د خپلې ټولنې پر وړاندې مسؤلیت درکړي چې په ټولنه کې زموږ او تاسې مسؤلیتونه څه دي. تعلیم نه کول دا خپله ځوان بې هدفه پاتې کوي. په ځینو سیمو کې ځوانان د تعلیم فرصتونه نشتون یا لږ ارزښت لري، د هغوی د راتلونکي لپاره لوی خنډ دی. دا چې د حل لارې د دې دپاره څه شی دي؟ د تعلیمي حل لارې یو دا دی چې ځوان مثبت بدلون وکړي. د تعلیمي فرصتونو پراخوالی د حکومت او نه دولتي ادارو لخوا باید د ځوانانو لپاره تعلیمي فرصتونه پراخ شي، ښوونځي پراخ شي، ښوونځي جوړ شي، انداسې تخصصي مهارتونو کې زده کړې وشي، د وړیا او معیاري امکانات ورته برابر شي. نو د ځوان دپاره عمومي حل لارې چې دي چې ټولنیز ملاتړ به یې ترلاسه کړي او په ګډه کار کول دي. موږ او تاسې یو بل ته لاس ورکړو او په ګډه خپل هدفونه او په ګډه یو بل سره ملګري شو. نو دلته په ټولنه کې د ځوانانو مسؤلیتونو ته لږ راځم. مخکې مو په همدې باندې خبره هم وکړله. د ځوانانو مسؤلیتونه چې دي تعلیم حاصلول، د علم او پوهې ترلاسه کولو، تر څو ټولنه پوه او هوښیاره او مثبت بدلون ته وهڅولی شي. دا د یو ځوان مسؤلیت دی چې دی په خپلې ټولنې کې تعلیم وکړي، اخلاق او کردار د دوی برابر وي. ښه اخلاق، رښتونې امانتداري او احترام ته ځوان ژمن پاتې شي، قانون ته درناوی وکړي او خدمتګار پاتې شي. نو د ټولنیزو ستونزو پر وړاندې غبرګون وښیي. فساد، ظلم، بېعدالتي او ناوړه فرهنګونو پر ضد باید دوی یو کره دریځ ولري. نو د مثبت بدلون ځوانان کله چې یو ځوان خپلو مسؤلیتونه احساس وکړي او په عمل کې راولي، لکه تعلیم، اخلاق، قانون، درناوی، ټولنیز خدمت، د سولې پراخوالی او د هیواد سره مینه، همداسې نو د ځوانانو د ځان پیژندنې لپاره بلکې په ټولنه کې مثبت دغه شیان په ټولنه کې مثبت بدلون راولي. د ځوانانو د فساد پر وړاندې، دا ځوانان چې د فساد پر وړاندې درېږي، د عدالت برابروي او د ښې فضا رامنځته کولو کې زمینه برابروي. هغه ځوان چې د فساد پر وړاندې مبارزه کوي. نو راځم د ځوانانو ته سپارښتنې. مونږ ځوانانو ته د ځوانانو څخه یو څه سپارښتنې لرو او کیله لرو چې د هیواد ادبي بهیر چې کومې هڅې کړي دي او د شته ځوانانو ته یې په شته امکاناتو باندې ډیر څه برابر کړي دي. لومړی د دوی نه زیاته مننه کوو. نو تاسو د ټولنې ځوانانو، تاسو د ټولنې راتلونکي یا ستوري یاست، تاسو د وطن امید یاست، تاسو د هیواد فصل یاست. له همدې امله تاسو ته دا سپارښتنه او هیله کوو چې د خپل ژوند دپاره یو هدف وټاکوئ او خپل ارزښتونه وپېژنئ او خپل وخت بې ځایه او ناوړو
کارونو څخه قرباني نه کړو نو ځوانان باید هدفمند وي او بد اخلاقه نه وي او نشهیي توکو یا د ناوړو کارونو څخه باید دوی منع شي او پر ځای باید مثبت کارونه وکړي او پر ځای د دې چې ځوانانو لپاره یو څه سپارښتنې مو دي چې دوی خپل زده کړې وکړي او ځانونه ورزي او خپل استعدادونه وپیژني او پراخ یې کړي او خپل چاپریال او خلکو ته خیر ورسوي د ټولنې خدمت د دوی اصلي مسؤلیت دی له الله جل جلاله سره اړیکه ټینګه وساتي ځکه همدا د تل پاتې کېدو راز دی ځواني یو فرصت دی نو دا فرصت باید د لاسه ورنه کړي نو پایلې ته به راشو که تاسو کولی شئ چې بدلون راوړئ نو نن فکر وکړئ سبا عمل وکړئ نو او که عمل وکړئ نو نه یوازې به خپل ژوند روښانه کړئ بلکې زرګونه نورو ځوانانو د ژوند لپاره به چراغ هم تاسې شئ راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو او یو بل ته مشل شو او دغه خپل وطن روښانه او د سبا په لوري پر ګډه یوسو ډېره مننه